بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو د ورډ په ګرام ریویو برخې ته. دلته لیکلي سپیلنګ ان ګرامر. دلته څه شي کېږي؟ سپیلنګ او ګرامر چې کېږي. سپیلنګ څرنګه؟ مثلا تاسو په سپیل کې یو سپیل مو غلط کړی وي، د یو حرف کلمه مې غلط کړی وي. مثلا په ورډ کې زه یو بل آرم هم اضافه کوم چې دا اوس ایرر ده. ما د څو آپشن راکوي، د هغه په ځای دا ولیکه یا دا ولیکه، چې کلیک وکړئ هغه یې په ځای راځي. یا ما ته وایي چې دا اګنور کړه، تاسو وایي چې دا صحیح ده. یا تاسو کولی شئ چې ډکشنري ته اضافه کړئ، هایپر لینک ورکړئ، دلته یو لینک ورکړئ د فایل سره، یو نیو ډاکومنټ سره، هر څه سره لینک ورکولی شئ. یا راشئ دلته نیو کمنټ ورکړئ، د هغه په اړه یو کمنټ ولیکئ چې کمنټ به همدلته پاتې وي. بل ګرامر څرنګه چې کېږي، ګرامر بعض برخې هم چې کېږي د ورډ پروګرام انټلیسنس واسطه. زه لیکم هی آر بایم دا همداسې یو ایرر ده. زه غواړم چې چیک کړم چې ماتې پیدا کړي. تاسو وینئ چې دلته یوه علامه راغله، څه وایي؟ وایي د هغه په ځای ایز راوله. زه چې ایز وهم دا ایرر هم له منځه ځي، او کله چې دلته راشم او دا ورډ انتخاب کړم دا ایرر هم له منځه ځي. بل تریجر ده. تریجر کې د یو لغت مترادف راځي. مثلا د بوی په ځای بل څه شی راتلی شي، راشئ تریجر ووهئ، لاډ هم راتلی شي، سن هم راتلی شي، یونګسټر، چایلډ، دا لغتونه هم د بوی په ځای راتلی شي. ورډ کاونټ ده. تاسو ته دا به زه عمومي صفحه انتخاب کړم. تاسو ته په ورډ کاونټ کې ویل کېږي چې دا څو صفحې ده، یوه صفحه ده، څو لغات دي، څو کلمې دي، څو کرکټره دي، څو لاینه دي، دا ټول پکې راځي. دلته لیکلي فوټر او ایډټ پکې شامل وي که نه، فوټ نوټ او انډ نوټ که غواړئ شامل وي دا پرېږدئ، که غواړئ شامل نه وي دا ټیک مارک ورڅخه لرې کړئ. زه غواړم چې شامل وي دا اوکې کوم. بل سمارټ لوک اپ دا په انټرنیټ کې غواړئ یو لغت باندې سرچ وکړئ، یو ویډیو پیدا کړئ، لا نور معلومات پیدا کړئ. بل ټرانسلیټ دا غواړئ چې یو ټیکس بل ټیکس تبدیل کړئ. دا انټرنیټ سره وصلېږي، نور کار یې اسانه ده. له کوم ژبې څخه غواړئ کوم ژبې ته تبدیل کړئ اوکې ووهئ، بیا تاسو ترجمه کېږي. تاسو کولی شئ د ځای له ګوګل ټرانسلیټ څخه هم استفاده وکړئ. بل پروفیل لنګویج ده، دا مو لوستی و. تاسو کوم غواړئ چې دا غلطي در سره ونیسي، مثلا د ګرامر او سپیلنګ په کومه ژبه، ما انګلیش یونایټډ سټیټ انتخاب کړی. دلته یو ټیک مارک هم وینئ. دا ټیک مارک په دې خاطر ده چې دا ګرامر او سپیلنګ لري ځان سره چک کولی. که عربي انتخاب کړئ هغه بیا نه لري، بیا تاسو مجبور یاست د هغه لپاره دا انسټال کړئ. بل نیو کمنټ ده. تاسو غواړئ په یو برخه باره کې یو کمنټ ولیکئ. دلته یو کمنټ لیکم، غواړم چې ډیلیټولی هم شي، نیکسټ هم تللی شي، پریویس هم تللی شي. شو کمنټونه معلوموي تاسو ته. دا برخه بنده کړم، دا کمنټونه معلومیږي ما ته. بل ټرک چینج برخه ده. کله چې تاسو خپل خط یو بل ځای ته لیږئ، تاسو غواړئ چې هر ایډیټ چې په هغه پکې کوي تاسو هماغه ځای پیدا کړئ. بیا راشئ ټرک چینج فعال کړئ، ټرک چینج ووهئ. مثلا زه اوس غواړم په دې کې ایډیټ وکړم. تاسو وینئ چې زما لپاره دلته یو برخه فعاله شوه. زه چې هر ځای کې ایډیټ کوم اوس زما دا ځای په ثبتېږي. تاسو وینئ چې دلته یوه علامه فعاله شوه چې دا ټرک چینج معنا لري. زه بیا راشم لاک به کړم، یو دوه درې پاسورډ به ورکړم، بیا به یو دوه درې ورکړم. اوس تاسو وینئ چې زما لپاره ټرک چینج فعاله ده او څوک یې تغییر کولی هم نه شي. زه چې اوس هر کار کوم دلته زما لپاره په ټرک چینج کې دا ټول کار ذخیره کېږي. اوس که دا اصلي نفر ته ورکړئ هغه پوهېږي چې مثال کوم ځای کې مې ایډیټ کړی، دا ځای، دا ځای، دا ځای، دا ټول ځایونه ورته ثبتېږي. بیا به دلته راسو. اوس ټرک چینج فعاله ده. تاسو غواړئ چې سمپل مارکاپ یعنې دا خپل په عادي حالت کې ووینئ. آل مارکاپ دا سلیکټ حالت کې ده. اول نو مارکاپ تاسو وینئ چې بیرته هماغه عادي حالت کې ده. اوریجنل هماغه خط چې ما اضافه کړی و هغه یې ورڅخه ډیلیټ کړو. بل سمپل مارکاپ هم ښکارېږي تاسو ته. آل مارکاپ مکمل مارکاپ رنګونه ټول شیان پکې شامل دي. دا ویډیو هم دومره بس ده. نوره برخه به په بل ویډیو کې تشریح کړم.